د نن کرکټ دوه ډیر تازه مهم او په زړه پورې خبرونه. عزیز الله فضلي ولې یو ځل بیا غوسه دی او د ځوانانو د راتګ غوښتنه کوي. دغه راز حشمت الله شهیدي چیرته دی او څه کوي؟ ویډیو تر اخره وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی عمومي مشر عزیز الله فضلي وایي چې د ملي لوبډلې مشران لوبغاړي دي نور نویو ځوانو لوبغاړو ته ځای پرېږدي. عزیز الله فضلي چې تر فرحان یوسفزي مخکې د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن و، هغه په خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې لیکلي دي چې 6 میاشتې مخکې دا اقدام کړی و چې ځوانانو ته چانس ورکړي او د مشرانو لوبغاړو ځای ناستی شي. عزیز الله فضلي وایي چې تېره ورځ د فضل حق او عبدالرحمن توپچونه د سویلي افریقا پر وړاندې ولیده او داسې ورته ښکاره شو چې دا نوي ځوانان به د شاپور زدران او حمید حسن په څیر وځلیږي. عزیز الله فضلي په خپل پوسټ کې لیکلي دي: سلامونه ګرانو هیوادوالو، نن مې د فضل حق او د عبدالرحمن بالنګ د سویلي افریقا پر وړاندې ولیده. رښتیا هم ماته داسې هیلې وشو چې دغه نوي ځوانانو لکه شاپور زدران او حمید حسن وځلیدل. 6 میاشتې مخکې مو دا اقدام کړی و چې ځوانانو ته چانس ورکړو او د مشرانو لوبغاړو ځای ناستی شي. دا کوم اقدامونه چې ګورئ دا زموږ تګلاره وه او باید مشران لوبغاړي خپل ځایونه نویو ستورو ته پرېږدي او دوی د بورډ په نورو برخو کې کار وکړي. عزیز الله فضلي چې کوم مهال د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر و، په خپلو مرکو کې به یې تل دا یادونه کوله چې هغه غواړي ځوان لوبغاړي ملي لوبډلې ته راولي او نور هغه لوبغاړي له ملي لوبډلې لرې شي چې ښه نشي ځلیدلی. ویل کېږي چې په همدې اساس عزیز الله فضلي د 2019 کال نړیوال جام نه مخکې اصغر افغان د ملي لوبډلې له لوبډل مشرۍ لرې کړ او پر ځای ګلبدین نایب د یو ورځنیو راشد خان د 20 ورځو او رحمت شاه د ټیسټ لوبو لوبډل مشر کړل. وروسته بیا دا خبره هم ښکاره شوه چې د هغه مهال د غوراوي کمیټې مشر دولت احمدزي او عزیز الله فضلي غوښتل چې راشد خان لوبډل مشر کړي، خو راشد خان په وروستي وخت کې له لوبډل مشرۍ انکار کړی و. راشد خان بیا تر نړیوال جام وروسته د 3 واړه فارمیټونو لوبډل مشر وټاکل شو چې اصغر افغان مرستیال لوبډل مشر شو، خو اوسني چیرمن فرحان یوسفزي یو ځل بیا اصغر افغان د ټول فارمیټونو لوبډل مشر وټاکه. دویم خبر دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړي حشمت الله شهیدي اوس مهال په سعودي عربستان کې دی چې هلته د عمرې ادا کولو لپاره تللی دی. حشمت الله شهیدي په سعودي عربستان کې عمره کړې ده چې په دې اړه یې په خپله فیسبوک پاڼه کې ځینې انځورونه هم خپاره کړي دي. حشمت الله شهیدي په خپله فیسبوک پاڼه کې د خپلو انځورونو خپرولو ترڅنګ په خوږ هیواد افغانستان کې د سولې او ارامۍ لپاره دعا هم غوښتې ده. هغه لیکلي دي: یا الله بې له شکه ته رحیم و کریم ذاتي، زما په مظلوم او جنګ ځپلي هیواد افغانستان باندې خپل رحم وکړه او د سولې او ارامۍ په لوی نعمت یې ونازوه، بېشکه چې سترترین نعمت او رحمت ورکوونکی یې. 25 کلن حشمت الله شهیدي چې د افغانستان ملي لوبډلې د ټاپ آرډر توپوهونکی دی، د افغانستان لپاره یې 3 ټیسټ 9 ورځنۍ او یوه 20 ورځه لوبه ترسره کړې ده. نو قدرمنو مینوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ.